د قرآن کریم په ډیرو آیاتو کې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ډیرو احادیثو کې د زکات د ادا کېدلو ډیر زیات فضیلتونه راغلي دي. یو صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه کوي د الله رسول زکات کې څه وکم؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته زکات ادا کوه. د زکات په ذریعہ باندې الله تعالی د مال طهارت او صفائی درکوي او زکات ادا کوه الله تعالی د دې په ذریعہ باندې د قریبانو سره وسیله رحمی در نصیب کوي. یو بل ځای کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي الزکات جسر الاسلام، زکات دا د اسلام پل دی. دې ځای باندې د قیامت نقشه داسې جوړیږي چې دې ځای باندې قیامت میدان دی او دې طرف ته جنت دی او دې مابین کې جهنم دی. د قیامت د میدان څخه پل راپورته شوی دی، پر دې پله به خلک تیریږي، بیا به د جنت دروازې ته رسیږي او دا پل سربیره پر جهنم را تیر شوی دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي زکات د اسلام پل دی چې د قیامت د میدان څخه انسان بیا در جنت پورې پر دې پله باندې تیریږي. چې کوم چا زکات په ښه طریقه ادا کوي الله تعالی به پر دې پله باندې تیریدل په اسانه طریقه ور نصیب کړي. او چې کوم چا په زکات کې قصور وکړي، په زکات کې کمی وکړي، په زکات کې خیانت وکړي، په زکات کې حیلې و بانې جوړې کړي، نو هغې به بیا د دې پله څخه جهنم ته ورلویږي، بیا به زکات نه ادا کوونکی په جهنم کې زندگی تیروي. دغه رقم د دې سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د انسانانو ته دا هم وایي ورته حسنوا اموالکم بالزکات، تاسو د خپلو مالو حفاظت په زکات کوئ. زکات ستاسو د مال قلا ده، حسن قلا ته ویل کېږي. لکه پر کوم شي باندې چې قلا را وګرځي د هغې محفوظ هغې د حفاظت ذریعه ګرځي. دغه رقم د کم مال چې زکات ادا سي الله تعالی د هغې د حفاظت ذمه اخلي او پر هغې باندې الله تعالی د حفاظت قلا را ګرځوي. او وداو مرزاکم بالصدقه، تاسو د خپلو مریضانو علاج په صدقه سره کوئ. لکه څنګه چې تاسو د هغې ظاهري علاج په طبیبو په علاجو په دوا باندې کوئ، دغه رقم چې کله کور کې مریض پیښ سو او کور کې بیماری راله او کور کې آفت او مصیبت راله، د هغې بهترین علاج یو دا دی چې هغې صدقه ده. لکه زموږ ډیرو مشایخو هغې د دوا سه د طبیبه سه د علاج سه مؤثر علاج ډیره صدقه هم ګرځولې ده چې سړی په مرض په حالت کې د وبا او د تکلیف په حالت کې صدقه کوي، الله تعالی د هغې په ذریعه سره شفای کامله په نصیب کوي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته د مالو زکات، د مالو حفاظت دا په زکات سره کوئ او د خپلو کورو د بیماریو علاج دا په صدقه سره کوئ. نو کم څوک چې زکات ادا کوي هغې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیثو کې څومره فضیلتونه راغلي دي هغې ته به الله تعالی دا ټوله فضایل ور نصیب